نشي هغه به بیا پکتیا ته لاړ شي، هغه به په پکتیا کې عملیات وکړي، هغه به کاپیسا ته لاړ شي، هغه به په پنجشیر کې عملیات وکړي، هغه به په بدخشان کې عملیات وکړي. قسم درته کوم قاري صاحب داسې نیکټه اداران په دې ادارې امور کې کونیان کېنولي دي، همدغسې په شورای امنیت کې کېنولي دي. خړ خړ زمریان راولې، خړ خړ زمریان راولې په دې قطعاتو کې شته دي، غریبه دي، راپورته یې کار رتبه ورته ورکړه، کېنوه خوشحال سعادت غوندې خلک راوله. زه د دا نیکټه ادار څه کوم چې تا هلته په ادارې امور کې کېنولی دی، په شورای امنیت کې دې کېنولی ده. هغه د افغانستان په څلور خواو باندې نه پوهېږي، هغه د افغانستان د اراضي سره نه دی، بله تا هلته کېنولی دی. د خدای دپاره شرم دی، تر کومه پورې به دا خلک بېچارهګان دا دا د غریب زوی خو اردو ته لاړ، پولیسو ته خو لاړ، ځان یې قربان کړه. ته د خان زوی څه وخت قرباني ورکړې؟ ته د خان زوی په زرې موټر کې ګرځې، د کور نه شاته د استنادي دیوال لګولی دی، مردګاوه ته څه وخت قرباني ورکړې؟ د غریب زوی خو ځان قربان کړه، سر یې قربان کړه، دغه د پرون یې 25 نفره مړه کړه. بله خبره بې کفایتي د اشرف غني که نه ده نو څه شی ده؟ دا قمندان د قلوردو ولې سرنوالۍ ته معرفي کړه؟ ولې د قمندان د لیوا د لغمان سرنوالۍ ته معرفي نه کړه؟ ولې دې بله ورځ چې په زابل کې پیښه وشوله هغې کې کوم قمندان سرنوالۍ ته معرفي کړه؟ مجازات و مکافات ولې نشته؟ ته خو ځان ته ولسمشر وایې، د خدای لعنت دې په تای په عین و غین باندې، د خدای لعنت دې په دا بل مردګاو عبدالله باندې. دا مردګاو چې دپاره ناست دی 15 کاله د 50% حکومت کې ته غول وکړه چې اوس 50% حکومت نور هم رانه غواړي. دا حکومت دا د تا ته درکړی دی، دا حکومت هم 50% ستاسې، دا د تاسې شاهي جوړه کوي، شاهي مشروطه جوړه کوي، خپل فامیلونه هم کېنوئ. ملت خو پرې مه وژنئ د خره زامنو، تر کومه وخته پورې به پرې وژنئ؟ ته کومه وخته به پورې پرې وژنې؟ ستا خبره ګوره قاري صاحب، خبره په دې ځای کې نه ده، خبره په دې ځای کې ده. زه درته وایم چې اوس قمندان د لیوا، قمندان د کنډک خو ته سرنوالۍ ته معرفي کړه چې ستا دا دغونه پرسونل مړ شو. ته د سړي زویه، د خره زویه، تا څه شی ویلي؟ تا درس ویلی؟ تا نه دی ویلی؟ په دفاع وزارت کې د پیغلې سرې شونډو والا کېنولي دي، څنګه په خلکو رشخند وایي؟ خلک درته خره ښکاري، خپله خره یاستئ، قسم په خدای خپله عین و غین تاسې خره یاستئ، تاسې خره یاستئ. نن موږ شاهجهان ته پرتوګ نشو ګنډلی، د اشرف غني تا خپل پرتوګ دونه وشکوو، موږ دروسه درته ګنډه، نن دې د شاهجهان پرتوګ هم وشکوو، نن دې عین و غین والا یې تاسې د خپل پلرونو پرتوګونه هم وشکول. موږ سره داسې غټ ماشینونه نشته چې نور تاسې ته بخۍ وو، موږ سره داسې غټ خیاطي ماشینونه نشته چې موږ به ټول عمر تاسې ته خیاطۍ کوو. په نره د نر خلاف ما په نره درپسې نور منفي تبلیغ هم کوم. مردګاوانو غیرت نه لري، که چېرې غیرت درلودلی نن به په دې شفاخانه غیرت کړی و. نن به دې ګوره دروغ وایي که دروغ نه وایي خو راوباسه خپل چرخې نه مړه کړه که نه. اوس چې نوي عملیات کوي، په نوي عملیاتو کې امریکایي ته وایي چې بمبار کړه. قاري صاحب په نوي عملیاتو کې امریکایي ته وایي بمبار کړه، هغه ملکي خلک بمباروي. امریکایي دې څه ښه دغوي؟ امریکایي زما استاد ملت په غږ کې څه دی؟ هغه بیا بې ګناه فامیلونه بمباروي. امریکایي قسم دی چې هلته ماشومان پې بمباروي، د پردیو بېچاره بې ګناه خلکو کورونه بمباروي. امریکایي خو که طالب وژني خو په چرخي کې دی راوباسه که نه. پرون دې ورته قرقولي په سر کړه، کالي دې ورته ورکړه، واسکټ دې ورته واغوندې، خو تا مردګا خوشي کړه. ما بېچاره ملت خو نه دي خوشي کړي که نه، ما خو نه اردو خو نه دي خوشي کړي. پولیس خو درته چغې وایي چې مې خوشي کوه، ته دې دا د مور مېړونه خوشي کوې، دا د پلار مېړونه، دا د مور مېړونه دې خوشي کوې، دا د مور مېړه دې خوشي کوه، دا د مور مېړه دې خوشي. زه سربازانو ته هم د دې مردګاوانو دپاره ځانونه مه وژنئ، د دې مردګاوانو د ملت دپاره ځان مړ کړئ، د ارګ دپاره ځان مه وژنئ. دا مردګاوان په رایه زموږ او ستاسو معامله کوي. په قسم درته کومه ګوره هغه مردګا وایي زه دې په ارګ کې پاتې شم، په خپله ښځه باندې معامله کوي، چې په خپله ښځه معامله کوي، زما په رایه معامله کوي. د سرباز وینه هغې ته هېڅ ضرورت نشته، د سرباز وینه هېڅ شی هم ورته نه ښکاري. قایري صاحب هېڅ اهمیت دی ته نه ورکوي، په والله بالله کې ورکوي، په سمت الله کې ورکوي. قسم درته کومه چې وروره نفر یې په غلا ګیر شوی، نفر یې دهشتګرد انتقالول، داعش یې انتقالول، 12 کاله زندان پرې راغی، نن یې هغه راواخسته غزني کې خلیل اندرابي راواخسته، د امنیې قمندان معرفي که او یو مسلکي جنرال خوشحال سادات یې له دوندې ګوښه که. قاري صاحب که زموږ غږ اوري، دا اوس د علي شنګ و علي نګار نه طالبان راوړي کاپیسا تګاب ولسوالۍ ته، دا اوس راوړي هلته عملیات کوي. زه درته د دغه ځای زه خبر یم، زه اطلاعات لرم، ستا امنیت ملي اطلاعات نه لري، ستا وراثت استخبارات اطلاعات نه لري، خو واسطو والا خلک دې کېنولي دي مردګاوان په ټلیفون باندې هم نه کوي، د ټلیفون کارت هم نه مصرفوي. په یو انتحاري باندې به $10,000 ورکول کېدل، اچا چې به راپور ورکوو د کور کلي نه هغې ته د ټلیفون کارت رسېده. دې مردګاوانو په 6 کیلومتره کې ارګ ته وروره وارننګ ورکوي، پیغور ورکوي، امنیت دې مړ ده، دفاع وزارت دې مړ ده، داخله دې مړ ده، هر څوک. کشفي ارګانو ته ضرورت نشته، هغه خپله چیغې وهي، هغه خپله چیغې وهي. ولې وزیر داخله او دفاع او رئیس امنیت په دې ملک کې نور ځوانان نشته، نور څو غیرتیان نشته؟ دا مردګاوان ناست چې شته دي، غیرت لري؟ استعفا ورکړه، استعفا ورکړئ، ملت ته غږ پرې وکړئ، ورته عین و غین دې م استعفا ورکړي، دا مردګاوان دې م استعفا ورکړي. ودې وځي د دې ارګه زموږ نه یاستئ په کار، ښځه مو د رایو سره غین چې موږ تاسې ته درکړي مردګاوانو، په خدای رشخان در باندې وهو نن نه بعده.
ای ځوانانو نور په دې رشخند طالب خو په نره در سره دښمني کوي دښمن مې وژنم دی نور درته څه وایي راشي د ارګ نه بیبي ګله بوځي نور طالب څه درته وایي ماشوم دې پرون سهار پیدا شو نیم ساعت مخکې د ماشوم پیدا شو د مرتګاب یې وژني نور طالب درته څه وایي ماشوم دې نیم ساعت مخکې پیدا شو هغه د مور په غېږ کې نه دی د مور بهر نه راووته دې مړ کړ نور طالب درته څه وایي طالب خو زه دې وژنم ته ورته سپین کالي اغونده خوشې کوې سبا چې د عبدالله ښځه او د دې اشرف غني ښځه د ارګ نه بوتلله خوند به هلته وکړي طالبه د مور شیدې دې شه د دوی ښځه بوځه د دوی ښځه دوی کې غیرت نشته که دوی کې غیرت وایه نن به استعفا ورکړې وه وزیر دفاع به استعفا ورکړې وه رئیس امنیت ملي به استعفا وزیر داخله به استعفا د پارلمان کونیانو دا تاسې مردګاوان راجګ شولئ دغه زمری هم په کور باندې کېنوي خپل تصویر به راځي که څوک تصویر ښکاره کوي را اخلم نران یاستئ غږ پورته کوي د ملت غږ دغه دی دا زه چې وایم دغه غږ دی په والله بالله که بل شی دغه غږ دی کنې په رایو معامله زما او ستا په حق باندې معامله د سرباز په ډوډۍ باندې معامله د سرباز په وینه باندې تجارت د امریکا سره چې هر مور کوسي لري سرباز مه پرې وژنه د عبدالله سره چې هر مردګاوي لري سرباز مه پرې وژنه تر څو پورې به زما ملت بیچاره قرباني ورکوي او ته به ورته خړې خړې ګورې د شرم ځای دی قایري صاحب نور ویلو څه ولاکه لرو د عزت نه لري عقل نه لري په هېڅ شي نه پوهېږي قسم مننه ملګرو دا